السلام علیکم ګرانو قدرمنو لیدونکو د جاوید ملنګ یم او دا مهال په بردیر واړی په لوی هسپتال کې موجود یم. قدرمنو لیدونکو نن یو ډیره بده پیښه رامنځته شوې ده په وسوړی دره رانګو کلي کې چې دی په یو مدرسه کې چې کله باران نو یو شغله راننوتې ده. د 2 شنواله تر 15 شو پورې ماشومان چې دي هغه متاثره کړي دي، لمبې داسې لږې سېزلې هم دي او بېهوشه شوي هم دي. دغه هسپتال ته راوړي دي. هلته چې څوک په دغه مدرسه کې موجود وو د هغو سره به خبرې کوو، د ځایي خلکو سره به خبرې کوو چې ماشومان څنګه سېزلي دي، څومره خوږ دي یا دغه لمبه څنګه راغله. دغه ټول احوال به تاسو ته در رسو. راسره اوسئ. دا مدرسه چې ده نو بالکل زما جوخ ګاونډ کې ده. څه وخت کې چې باران و نو باران ډېر کم و، ډېر زیات نه و. په نورو ځایونو کې باران زیات شوی دی، په رانګو کې باران کم شوی دی او ډېر سلو. په هغه وخت کې چې کله کړس وشو زما خپل ماشومان کور ته راغلی چې دغه شان مدرسه کې تندر ولګېد. زه چې بار ته ووتم نو مدرسې قاري صاحب ګاډی ډک کړی او را روان. ما دې تپوس وکړو، هغه وی نشته څوک نور نه دي خو چې زه مدرسې ته ورغلم او ګاډی ما وروست نو مدرسه کې ماشومان بېهوشه پراته و. ما هغه بېهوشه ماشومان راوچت کړو او هسپتال ایمرجنسي ته مې راوړه. نن چې راکم باران وشو ماسپښین نه پس هلته څه تندر را پرېوته او په هغې کې د بلډینګ نقصان خو لا مونږ ایمرجنسي کې راوتي یو، د هغې خو مونږ ته څه پته نشته. او کوم ماشومان چې مونږ سره زخمیانې شوي دي، لمبې وهل وې، نو مړی پکې نه دی شوی او تقریبا 20 نه 25 پورې ماشومان یې پکې زموږ زخمیانې شوي دي. مونږ ایمرجنسي ته راولي وو، اړه ایمرجنسي ته فی الحال زیر علاج دي او الله خیر کړی راسې غټ څه نقصان پکې نه دی شوی. چې کومه سانحه راغله زمونږ په وسوړی دره رانګو کې چې د مدرسې ماشومان وي، هلته کې یو تندر اسماني تندر رالوېدلی و. خو الحمدلله څنګه چې موږ هسپتال ته رالو موږ خبر شو ماشومان تقریبا 28-29 ماشومان چې کوم دي نو دا هسپتال ته راوړی شوي. چې موږ هسپتال ته رالو دلته کې زمونږ ډېر خلک راغلی و الحمدلله. د سلطان خیل پندخیل د وسوړی درې نه هم ډېر خلک راغلی و. یا هسپتال کې چې کوم زمونږ میل فیمیل ډاکټران ټیکنیشن نرس هر قسم دغه چې کوم فیسیلیټیز الحمدلله هغه موجود وو. هر قسم دغه چې کوم دی هغوی ته فیسیلیټیز موجود ورکړی شوي دي ورته ماشومانو ته. خو داسې ده چې الحمدلله هغه بالکل کور دي ټوټل. دا چې څه د یرې ترهې خبره پکې نشته. هر قسم څومره چې ماشومان وي هغوی ته هر قسم فیسیلیټیز د هسپتال موجود وو. ډاکټران زمونږ وو، زمونږ فیمیل ډاکټران چې کوم وي هغه راغلي وي. نو قدرمنو لیدونکو تاسو وکتل چې کوم 22 ماشومان وي د هغو حالات چې دی داسې د خطرې نه بهر دی. هغه ټولې ډاکټرانو کورونو ته ولېږلي چې کوم پکې داسې لږې ډېرې زیاتې په تکلیف کې وي نو هغه یو 2 ماشومان ایساري کړي دي او نورې ټولې ولېږلې. الله پاک خیر کړی دی. داسې ډېر زیات لوی زیان نه دی شوی. تر بل وخته پورې ماله اجازت راکړئ. د الله په امان.